ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني تازه بحثونه له طالبانو سره. ډاکټر صاحب غني وایي افغانستان حکومت تر اوسه نړیوال په رسمیت نه دی پیژندلی. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د ملي بحث لپاره د غني اجنډا مهم ټکي. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني خپله وروستۍ وینا کې ویلي د اوس لپاره په یو ملي بحث کې پر یو شمېر ټکو خبرې لیدلی شي. نوموړی د دې بحث لپاره خپله اجنډا کې لاندې ټکي یاد کړي. نوموړی دا چې افغانستان باید د بشري مرستو په مستعمره بدل نشي او له دې هیواد سره کېدونکې مرستې باید په سمه توګه تنظیم او ولګول شي. په اروپا کې روان کړکېچ د دې لامل شوی چې د نړۍ پام له افغانستان نه اوړي. د دې لپاره باید افغانان په خپله د خپل ژوند امکانات برابر کړي. خو افغانان طبیعي او بشري شتمني لري چې پر مټ یې ځان هوسا کړي. باید د اقتصاد خوځښت لپاره ژر عمل ګام پورته کړي. افغانان باید د یوې باعزته سولې لپاره ټول یو بل ومني. افغانستان کې جګړه درېدلې خو سوله نه ده راغلې. که بیا جګړه پیل شوه نو مهارول به یې ګران کار وي. یو څو کسان د افغانستان واکمنان نشي کېدلی. افغانان باید د یوې ملي اجماع له لارې داسې یو نظام د ځان لپاره غوره کړي چې تل پاتې وي. د دې نظام لپاره ملي مشروعیت مهم دی. له دې پرته سیمه ییز او نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کېدلی. افغانستان باید نړۍ سره له لویو اقتصادي پروژو عملي کولو همکاري وکړي، خو باید خپله تاریخي برطرفي وساتي. یاد دې وي چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د خپلې وروستۍ وینا په پیل کې وایي د بحث اجنډا لپاره اووه ټکي لري، خو وروسته په وینا کې پورته یادو شویو 5 ټکو ته اشاره کړې ده. معلومه نه ده چې د ښاغلي غني د اجنډا 2 نور ټکي څه وه او ولې یې له دې وینا ایستل شوی دی. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان تر بیا ښې چارې.